افغانستان کې د طالبانو ادارې د دفاع چارسمبالي مولا یعقوب مجاهد ویلي چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. نوموړي همداشان طالبانو ته خطاب کې ویلي چې په پټو سترګو د چا پیروي نه کوي. د طالبانو د دفاع چارسمبالي وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون جمعه د دغې ډلې د یو شمېر سرتېرو فراغت مراسمو کې طالبانو ته خطاب کې ویلي چې په پټو سترګو د له چا پیروي نه کوي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی ویلي دي خدای پاک موږ ته عقل او فکر راکړی او موږ یې مکلف کړي یو چې په پټو سترګو د له چا پیروي ونه کړو. هغه په ټینګار سره ویلي دي چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی او د دغې ډلې وزیران، قومندانان او نور چارواکي یوازې د حالت تماشا کوي. د طالبانو ادارې دفاع وزیر دا نه ده روښانه کړې چې د افغانستان هوا د چا یا کوم هیواد له لوري اشغال ده، خو پر افغانستان د دغې ډلې تر ولکې راوروسته د افغانستان پر ضد د بي پیلوټ الوتکو د ګرځېدو ډېر رپوټونه ورکړل شوي دي. هغه ټینګار کړی چې د نظامي زده کړو په زیاتولو سره باید له هوایي حریم څخه ساتنه وشي. مولا یعقوب مجاهد دا هم نه ده روښانه کړې چې په پټو سترګو له پیروي څخه موخه څه ده، خو طالب چارواکو تل ویلي د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده له حکمونو پیروي کوي. ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د نورو مشرانو په څیر تر اوسه د رسنیو او عامو خلکو مخې ته نه دی ښکاره شوی. په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرانو او چارواکو ترمنځ د اختلافاتو د راپیدا کېدو ډېر رپوټونه ورکړل شوي دي. د ملا یعقوب مجاهد له څرګندونو وړاندې د دغې ډلې د کورنیو چارو سمبالي وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنیفي هم د چا نوم نه اخیستلو پرته د طالبانو د مشرتابه پر کړنو نیوکې کړې وې.